مولوي صاحب هم زموږ د خور پوښتنه کوي، پر ما باندې کله نه کله نفس تنګي راځي، که چیرې د دې یو قرآني علاج راته وښایاست. محترمې خورکۍ دا ویلي دي چې په ما باندې نفس تنګي راځي، یعنی غم او خفقان او بېځایه تفکرات دا شان په ما باندې راځي. د دې په هکله خو دونه ویلی سو په حدیثو کې د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه یو دعا مروي ده چې هغه د غم، خفقان او بېځایه تفکرات او بېقرارۍ لپاره بهترین علاج دی. امام بخاري صاحب دا دعا په کتاب الدعوات باب الدعاء عند القرب جلد نمبر 2 صفحه نمبر 919 کې ذکر کړې ده. هغه دا دعا ده: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. إن شاء الله تعالى دعا مختصره دعا ده. دا دعا چې انسان وای غم او خفقان او دغه نفستنګي دا به ټوله الله پاک لري کې. دا امام بخاری صاحب دا په خپل کتاب کې راولې ده، امام مسلم هم راولې ده، ترمذی هم راولې ده، نسائی ابن ماجه هم راولې ده، او په الحسن الحصین کې هم دا دعا ذکر شوی ده. په صفحه نمبر 294 کې دا دعا ذکر کړې ده. خو بیا درته وایم: لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. دا دعا دی الولی ان شاء الله تعالی الله پاک به دا غم و خفقان او دا نفستنگی و دا شان ورسره